هغه یتیمم چې تاسو وګورئ په خیمه کې ژوند کوي. تاسو دا کمکی ماشوم وکتلو چې د یو چا د بل چا بوټان رنګوي، دا هم انسان دی، په موږ تاسو حق لري. دې بیچارهګانو ډېر سخت ژوند دی، په خیمه کې ژوند کول ډېر سخت دی. باد دی، باران دی، سره ګرمي ده، او دې نه بعد به د دې جلال آباد ګرمي سخته ډېره تېزه ګرمي ده. د دې دپاره داسې کوټې به را جوړو چې څرنګې موږ او تاسو په هغه کور کې ژوند کوو، هغسې به دې ته به را جوړو. روژې خراب کړی دی. نن 10 رمضان دی، 10 تاریخ 2015 کال دی. بیچاره داسې ستړی دی. چېرته راغلي یو؟ راځئ تر پایه پورې موږ ملتیا وکړو. تیږه م راوړې ده؟ کار څنګه روان دی؟ یاد دی چې دی د چا دپاره جوړېږي؟ د یتیمو دپاره. هغه یتیمم چې تاسو وګورئ په خیمه کې ژوند کوي. تاسو دا کمکی ماشوم وکتلو چې د یو چا د بل چا بوټان رنګوي، دا هم انسان دی، په موږ تاسو حق لري. دا به هم د چا زوی بیچاره د دې هغه نه چپلک شته او نه یو جمپر شته، هیڅ نه لري. قدرمنو، دا بیچارهګان د ځان نه پردې راتاو کړي. دا ساحل کور دی. ساحل هغه ماشوم دی چې بوټان یې رنګوي د یو چا او د بل چا. دی بنګله ده، دی کوټه ده، دی د کور ټول ژوند دی، او دی قصه ده تاسو ته معلومېږي. د دې دپاره داسې کوټې به را جوړو چې څرنګې موږ او تاسو په هغه کور کې ژوند کوو، هغسې به دې ته به را جوړو. نو الله رب العزت دې قبول کړي، او الله دې موږ ته وس او توفیق راکړي چې داسې بنیادي کارونه وکړو چې هغه پاتې صدقه وي، چې هغې نه موږ مختلفو برنامې لرو چې څاګانې دي، د کور جوړونه ده، د تعلیم برخه ده، او بل هغه پروجیکټ چې هغه د شفاخانې دی. هغه په ټولو باندې حق لري چې باید یو بل ته لاس ورکړو دا کار وکړو. الحمدلله ثم الحمدلله د چا دپاره، د هغه یتیمو دپاره سرپناه جوړېږي. دې بیچارهګانو ډېر سخت ژوند دی، په خیمه کې ژوند کول ډېر سخت دی. باد دی، باران دی، سره ګرمي ده، او دې نه بعد به د دې جلال آباد ګرمي سخته ډېره تېزه ګرمي ده. انشاءالله زه تر زه دا تیاری کوم. نو زه په تاسو باندې هم غږ کوم چې دې دپاره یو صحیح اوبو کوهي ضرورت دی. پمبه کور کې باید ونه وهو، کور نه بیرون ووهو چې هم دې ته نه استفاده وکړي، هم شاوخوا کورونه ته نه استفاده وکړي. راځئ د خپل مړو پسې، د خپل ورثو پسې هغه صدقه وکړو چې تلپاتې صدقه وي. او ګرمۍ کې خلک مرغانو ته اوبه ږدي، حیواناتو ته ږدي، دلته انسانان دي اوبه نشته، صحیح اوبه نشته ورته. زه په تاسو باندې غږ کوم، راځئ له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ، او له دې لپاره یو صحیح اوبو صدقه بیرون ځای انتخاب کړو، او دې صدقه کې برخه واخلئ. پور رمضان خوشحاله اوسئ.